د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخري دعا وصیحتونه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځانکدن په وخت کې اخري دعا وصیحتونه دا وو چې د روح وتلو نه مخکې وفرمایل: لمونځ کوئ، لمونځ کوئ، یعنی لمونځ هیڅ مه قضا کوئ او پوره وخت او اهمیت ورکړئ، ځکه چې لمونځ د آخرت د کامیابی اول سبب دی. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث شریف کې فرمایي: الصلاة علی وقتها، په خپل محل لمونځ کول الله تعالی ته تر ټولو کارونو غوره دی. یعنی زموږ په جامعه کې داسې ډېر وروڼه او خویندې شتون لري چې لمونځ په خپل وخت نه ادا کوي، نو باید لمونځ په خپل وخت ادا شي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث شریف کې فرمایي: صل الصلاة لوقتها، لمونځ په خپل وخت ادا کوه، یعنی لمونځ باید په خپل وخت ادا شي. او لمونځ چې دی موږ له بدو کارونو څخه ساتي، یعنی په ښه لاره مو روانوي. الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي: ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، یقینا لمونځ انسان له بدو او ناسمو کارونو ساتي. نو باید موږ لمونځ په خپل وخت ادا کړو. کله چې موږ لمونځ په خپل وخت ادا کړو، الله جل جلاله به زموږ څخه هم خوشحاله شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوم وصیحت دا و چې د خپلو مېرمنو په حق کې د الله جل جلاله څخه وویریږئ، یعنی د ښځو سره ظلم او سختی مه کوئ، د هغوی سره په ډېرې نرمۍ او مهرباني ژوند وکړئ، ځکه چې دوی ستاسو په غاړه کې امانت دی، او د قیامت په ورځ به د دوی په حق کې حساب او ځواب ورکوئ. که مو چیرې ویډیو خوښه شوي وي، شیر یې کړئ د ثواب په نیت.